د مهاجرینو په باره کې قرآن څه وایي؟ راسي چې قرآن واورو. الله فرمایي والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. الله رب العزت فرمایي په قرآن کریم کې هغه خلک چې هغه د الله په لار کې هجرت وکړي، پر دوی باندې ظلم وسو، د ظلم بعد بیا دوی هجرت وکړي. الله فرمایي موږ به د خلکو ته مهاجرینو ته په دنیا کې ښه ټیکانه ولاره ورکو. مهاجر سړی به الله هیڅ کله خوار نه کړي، مهاجر به الله رب العزت هیڅ کله ذلیل نه کړي. مهاجرین دي خفګان نه کوي، دغه یو عارضي مشکلات دي. الله رب العزت به د عارضي مشکلات لري کړي، بیرته به الله تاسو آباد کړي، بیرته به تاسو وطن الله آباد کړي. ځکه د الله کلام وایي لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، موږ به تاسو ته په دنیا کې ښه ټیکانه درله درکو، بیرته به مې راپورته کو، تاسو له به ښه ژوند درله درکو. دا د الله کلام وایي. د الله په کلام کې یو شک او شبهه هم نسته. تاسو هیڅکله خفګان مه کوئ. خالد د دنیا کامیابي نه بلکې په آخرت کې هم الله وایي په آخرت کې هم زه تاسو له اجر درکوم، په آخرت کې هم زه تاسو له انعامات درکوم. نو تاسو هیڅکله خفګان مه کوئ. مهاجر به الله هیڅکله تباه نه کي، الله به غرق نه کي، الله به هیڅکله دی ناکامه نه کي. هر وخت به په هر ځای کې چې وي مهاجر الله دې کامیاب لري، الله دې د مهاجرینو مل سي، الله دې د مهاجرینو امداد وکي، الله دې غیبي مدد او نصرت وکي. هیڅکله خفګان مه کوئ، زړه غټ ساتئ. الله پیدا کړي یو، الله به موږ ته رزق راکوي، هغه الله باندې به زړېږو او الله ته به خواست کوو.